په افغانستان کې د نجونو په حق کې چې کومه فیصله وشوله نو زه به یو خبره وکم. وایي چې فرعون یو وار خپل سکیتر ته وویل چې زه به څنګه تر ډېرې مودې پورې په دې خلکو باندې خپله خدایي منم، یعنی تر ډېره وخته پورې چې دوی زما خدایي ومني. نو سکیتر یې ورته وویل چې ته یو کار وکړه چې پر دوی باندې د علم تعلیم دروازې بندې کړه، چې دوی په جهالت کې واوسي، دوی به علم نه حاصلوي، دوی به پوهه نه لري، نو هغه به تر اخره پورې ستا په خدای باندې یقین کوي، او چې تر څو پورې دوی په دې جهالت کې وي نو تر هغې پورې به دوی ستا خدایي مني او ستا د هرې خبرې سره به اتفاق کوي، ځکه چې په دوی کې به پوهه نه وي. نو زه هغو ملګرو ته وایم چې څوک وایي چې د نجونو په حق کې ښه فیصله شوې ده، دوی د نران دوی د خپله خور او لور نر ډاکټر ته بوځي په هغه وخت کې چې کله د دوی اولادونه پیدا کیږي، او هر حال کې یا د اپریشن وخت راشي نو په هغه وخت کې د دوی خپلې ښځې او خپلې خویندې نرانو ډاکټرانو ته بیا ویډیوګانې درته وکړي او له دوی د ویډیوګانې وکړي او بیا د اپلوډ کې خلکو ته د وښایي چې ګورئ موږ په خپله خپلې خویندې او لونه او زنانه چې کومې دي هغه راولو نرانو ډاکټرانو ته په دې وخت کې د اپریشن په وخت کې د نورو بیماریو په وخت کې. زنانه ذات باید چې سنباله واوسي، نه چې نر ډاکټر ته محتاج شي. پیغمبر علیه السلام ویلی دی چې علم پر هر نر او ښځه باندې فرض دی. په زر دلیلونه دغسې دي چې په هغې کې په نرانو او په ښځو باندې علم چې کم دی فرض ګڼلی شوی دی، او کیدلی شي چې چېرته یو ځای دغسې وي چې هلته کې د زنانو تعلیم چې کم دی بې ستره وي، بې ادبه وي، بې اخلاقه وي او نورې څه داسې مسلې دي، باید چې هغه مسالې ترې لرې کړي، نه چې د دوی پر دوی باندې د تعلیم دروازې بندې شي. هغه کوم غلطې طریقې دي باید چې هغه ترې لرې کړی شي. تعلیم خو نه دی غلط، طریقه به غلطه وي. زما لاس خراب شو، ما ته نه دی پکار چې زه ځان ووژنم، ما ته پکار دی چې د لاس علاج وکړم. زما په وجود کې یو بل څه خراب شول، باید چې زه د هغې علاج وکړم، نه چې زه ځان ووژنم. علم پر هر نر او ښځه باندې فرض دی، او هر هغه افغان ته حاجت دی چې پر دې وخت کې په دې باندې وغږیږي، ځکه چې دا زموږ د راتلونکي او روښانه مستقبل سره تړلې خبرې دي. زموږ او ستاسې زنانه ذات چې کوم ده د هغې د ستر ماتېدلو وخت راغلی دی، او دښمن همیشه دپاره چې کله یو هیواد ورانوي نو اول د تعلیم خلاف خبرې کوي، اول د علم خلاف خبرې کوي. نو دا ټولې پروژې د دښمنانو دي، د خپلو خلکو نه دي.